زه په دې هم باور لرم چې له ځان سره د مینې یا ځان ته د قدر ورکولو یو خبره دا هم کیدای شي چې موږ باید دا درک کړو چې څوک زموږ په ژوند کې په پوره تفصیل یا تشریح ارزي او یا څوک زموږ په ژوند کې یوازې په یو وړوکي جواب ارزي او څوک زموږ په ژوند کې په دې ارزي چې د هغوی په مخ کې یا د هغوی په منځ کې موږ باید چوپتیا خاموشي یا سایلنس اختیار کړو. که چیرته موږ دغه درې واړه څیزونه درک کړه نو زه باوري یم چې موږ به د یو پر امنه ژوند یو کامیابه میلسټون ته رسېدلی اوسو. نو له نن نه وروسته تاسو باید هر یو په دې کار وکړئ چې څوک ستاسو په ژوند کې په پوره تفصیل یا تشریح ارزي چې هغوی ته مثلا دا خبره هغسې او دا خبره هغسې ټول پوره تفصیل او تشریح ورکړئ، او یا څوک ستاسو په ژوند کې یوازې په یو کوچني ځواب باندې ارزي چې هغوی ته صرف تاسو یو کوچنی ځواب ورکړئ، او یا څوک ستاسو په ژوند کې په خاموشۍ، چوپتیا یا کیوټ باندې ارزي.